د الینګار ولسوالۍ اړوند د کوخي کلي کې جوړ شوی مسجد د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شو. د قمر خیریه بنسټ لخوا د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند د کوخي کلي کې یو باب مسجد چې شاوخوا 2300 امریکایي ډالر ورباندې لګښت راغلی ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې د یاد بنسټ ولایتي مسؤل استاد مراد منلي، د یاد مسجد امام مولوي میر علي، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د قرآن عظیم الشان له تلاوت وروسته قومي مشر قاري نقیب الله احمد مېلمنو ته ښه راغلاست وویل او زیاته یې کړه چې د دې کلي خلک نیکبخته دي چې د کور مخکې ورته مسجد جوړ شو. د قمر د خیریه بنسټ د مؤسسې نه ډېره مننه کوم چې موږ دغه جومات نه درلوده او انتهایی موږ غریب خلکو وس هم نه رسېده. په 3 کالو کې موږ 50,000 روپۍ جمع کړي په ما هېڅ نه کېده. همیشه په جمعې کې دا ساتېده او ډېر انتهایی بازاب و او موږ ډېر خوشحاله یو. الله دې دنیا او آخرت کې خوشحاله لري او موږ باقي ډېره مننه کوو دوی نه چې زموږ دا جومات آباد کړي. الله دې دې دپاره په جنت کې کور آباد کړي. ډېر انتهایی خوشحاله یو ډېر او الله دې دنیا او آخرت کې خوشحاله لري. ماشومان به سبق وایي انشاءالله چې اوس ماشومانو د جومات سره مینه پیدا شوه. ماشومان اوس کورو کې نه جومات کې ناستي همیشه ډېر خوشحاله دي. ماشومان هم خوشحاله دي انشاءالله چې جومات سره مینه پیدا شوې ده. اوس به سبق به وایي هر څه به کوي انشاءالله. موږ استاد به ورته نیسو که خیر وي. وروسته د قمر خیریه بنسټ ولایتي مسؤل استاد مراد منلي خبرې وکړې. وی ویل د دوی بنسټ مسؤلین ویاړي چې د خیر په کارونو کې بوخت دي. نوموړي له کلیوالو څخه مننه وکړه چې دوی هم د دې مسجد په جوړولو کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. ښاغلي مراد وویل چې په دې مسجد ټول ټال 2300 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې پیسې یې د قمر خیریه بنسټ ورکړي او د 2 میاشتو په موده کې چارې بشپړې شوي. تاسو نن ګورئ چې د الینګار په یو لرې پرتې سیمه کې کوخي په نامه باندې یو کلی ده چې پر دې کې خوشبختانه قمر خیریه بنسټ پر دې باندې وتوارېده چې د الله یو کور ورغی جوړ کړي او د لمونځ کوونکو پر مخ باندې پرانیزي چې په دغه مسجد باندې تقریبا سپک خرچه یا مصارف د قمر خیریه بنسټ چې راځي تقریبا 2300 ډالره مصرف کې راځي. که زموږ اویا ورونه سلسل ډالر ورکي نو دې څخه اویا ورونو څخه 2000 ډالر جوړیږي او په راتلونکي کې به الله یو ستر کور بل ورغول شي او د ډېرو اړمنو ستونزې به پرې حل شي. خوشبختانه چې دغه مسجد تقریبا د 2 میاشتو پر موده کې چون هوا لږ یخه وه، که نو زموږ اټکلي وخت د دې لپاره 1.5 میاشت ده، نو د 2 میاشتو په موده کې د دې چارې پیل شوې او خوشبختانه نن تاسې ګورئ چې دا ګټې اخیستلو ته وسپارل شو او نن به پکې یو تعداد ډېر شمېر لمونځ کوونکي به انشاءالله د 200 شاوخوا ته به دوی پکې له خیره سره لمونځ پکې ادا کوي او دا د الله یو ستره پیرزوینه وه په دې کلیو په دې خلکو چې د الله خپل کور دلته ولګوو او بالاخره د الله کور دلته ورغېده. نو دا خلک ډېر خوشبخته خلک دي. الله دې دوی ته هم اجر ورکړي. زموږ قمر خیریه بنسټ سره همیشه دوی خپل صداقت او اخلاصمندي ښودلې ده. موږ ورڅخه راضي یو. الله دې دوی څخه راضي شي او په راتلونکي کې هم انشاءالله قمر خیریه بنسټ په لغمان په ډېرو پرتو نورو سیمو کې به هم انشاءالله د الله کورونه رغوي. ولې په هغه صورت کې که زموږ نور دوستان ملګري په دې عرصه کې له موږ سره همکاري وکړي او زمینه د همکارۍ او لاس د همکارۍ ورکړي تر څو پورې دغه دردېدلی کړېدلي وطن ته خدمت منظر وګرځو او د الله نور ستر کورونه ورغوو او جوړ. همداراز دیني عالم مولوي شفیع الله د اسلام له نظره له مسجدونو سره د مرستې په تړاو معلومات شریک کړل. نوموړي وویل څوک چې د مسجد لپاره پیسې ورکوي په معنوي یا فزیکي لحاظ پکې کار کوي تر ټولو بهترینه خلک دي او دوی ته به الله جل جلاله په آخرت کې کور جوړ کړي. مسلمان اصلي کور هغه عبادت لپاره جومات او د خدای کور د الله راضي کولو او باقي کمر باندې بې انتها یعنې هغه د دې خدمت نشو پوره کولی. بې پایانه ته خوشحاله یو چې موږ غریبانو سره مرسته وکړه، دا د خدای کور موږ ته آباد کړه او عبادت ته موږ ته جوګه کړه، موږ ته راضي یو. بس ټول کلي په نمایندګۍ موږ ته راضي یو، موږ ته خوشحاله یو. الله دا بنسټ همیشه ودان لري. الله خپل د حال کې د چالان لري چې د مسلمانانو ستونزې حل کړي او د مسلمانانو سره لاس رسو کې مسلمان لاس نیول کړي او چې کورونه هم جوړ موږ ته راضي یو. د مسلمان که موږ ضرور نه بل مسلمان ضرورت لري او موږ ته ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي یو. الله دوی نه راضي شي، موږ بې انتها خوشحاله یو. ستاسو قدم زموږ د سترګو لیمو باڼه او موږ خوشحاله یو. درنه ډېره مننه تاسو ټولو نه. بس تاسو سټاف نه موږ مننه کوو چې څومره بره دي کښته دي او خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ، هر کله راشئ. وروسته په نوبت سره د دې کلي یو شمېر اوسېدونکو هم خبرې وکړې او د قمر خیریه بنسټ له مسؤلینو څخه یې مننه وکړه چې د دې مسجد په جوړولو کې هلې ځلې کړي.
د یادونې وړ ده چې قمر خیریه بنسټ تر دې وړاندې هم ورته مسجدونه جوړ کړي چې عملاً خلک پکې لمونځونه او عبادتونه کوي. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، الینګار ولسوالۍ.